السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ګولالی ماشومانو د نن ورځې درس څخه راغلاست. موږ تاسې به نن د عصبي سیستم پاتې برخه به نن موږ تاسې زده کړو. ستاسو د کتاب 14مه او 14مه پاڼه ده او موږ تاسې اووم لوست دی. صحیح ده؟ ښه، موږ تاسې په تېر درس کې د عصبي سیستم په اړه وغږېدلو او تاسو ته مو دومره معلومات درکړه چې عصبي سیستم په دریو برخو ویشل شوی ده. هغه درې برخې مرکزي عصبي سیستم، محیطي عصبي سیستم او خودکار عصبي سیستم و. صحیح ده؟ او بیا مې دومره تاسو ته وویلې چې عصبي مرکزي عصبي سیستم دوه برخې لري، د دماغ او شوکي برخې دي. صحیح ده؟ شوکي نخاع او د دماغ برخه کې مو تاسو ته وویلې چې دماغ بیا درې برخې لري، اکبر دماغ، اصغر دماغ او مستطیلي نخاع. صحیح ده؟ هیڅ مشکل نشته. موږ تاسې عصبي سیستم مجموع کې درې برخې ده، مرکزي عصبي، محیطي او خودکار. بیا خپله مرکزي دوه برخې لري. صحیح ده؟ دماغ او شوکي نخاع. همدا دماغ بیا درې برخې لري. صحیح ده؟ دا به غلطیږي نه. ښه، ډېر ښه. موږ تاسې په تېر درس کې دومره لوستلي وو. نن به موږ تاسې شوکي نخاع، محیطي عصبي سیستم او خودکار عصبي سیستم په اړه وغږېږو. صحیح ده؟ څه مشکل نشته. ښه، ډېر ښه، څه مشکل نشته. راځئ چې ښایي د نن ورځې درس مو هم پیل کړو. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. ښه، دلته اوس تاسې فکر وکړئ، زه لنډیز دلته ولیکم. عصبي سیستم مو مرکزي عصبي و سیستم مو خودکار دی او محیطي دی. مرکزي دماغ و. صحیح ده؟ او بله برخه یې بیا شوکي نخاع ده. شوکي نخاع ده. دماغ مو ولوستلو، د دې کې هېڅ مشکل نه لرو. شوکي نخاع څه ته وایي؟ دلته تاسې ووینئ، په کتاب کې تاسو ته لیکلي شوکي نخاع د ملا تیر یا شمزۍ په تشه کې ځای لري. ای ملا تیر تاسو لیدلی که نه؟ د ملا تیر په تشه کې دا شوکي نخاع ده. دا شوکي نخاع تاسې دنده یې څه ده؟ د بدن څخه دماغ ته او له دماغ څخه حسي غړو ته پیغام رسوي. دا شوکي نخاع پیغام رسولو وظیفه لري. یوه وظیفه یې پیغام رسول دي. دومه وظیفه یې زه اوس تاسو ته درښایم چې هغه په خودکار عصبي سیستم کې ډېره ګټه لري. صحیح ده؟ کومه دنده یې ده شوکي نخاع؟ شوکي نخاع په اول خو شوکي نخاع د ملا د تشې یا د ملا د تیر د تشې یا شمزۍ کې موقعیت لري. تاسې تصویر ته ځیر شئ. تاسې په دې تصویر کې د ملا تیر وینئ. صحیح ده؟ دغه د ملا تیر په تشه کې دننه داسې شوکي نخاع ځای لري. صحیح ده؟ د شوکي نخاع دنده څه ده؟ شوکي نخاع د بدن نه او بدن نه وروسته بیرته د بدن نه پیغامونه راټولوي مغزه ته، له مغزه نه بیرته یې راخلي بدن ته یا عضلاتو ته یې بیرته رسوي. صحیح ده؟ مشکل نشته. ډېر ښه. عصبي سیستم د موږ تاسې درې برخې لري چې په هغې کې یو مرکزي عصبي سیستم ده. مرکزي عصبي سیستم د موږ تاسې د ملا تیر په منځ کې د شوکي نخاع او دماغ نه جوړ شوی. صحیح ده؟ دغه دماغ چې درې برخې لري په خپله او یو شوکي نخاع، هېڅ مشکل نشته. مرکزي عصبي سیستم دماغ او شوکي نخاع ده. دماغ کې به درې برخې دي چې مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اصغر دماغ، ارادي عضلات، د شوکي نخاع، بیا مستطیلي نخاع. دلته مستطیلي نخاع بیا غیر ارادي عضلات کنټرول کوي. وروسته بیا د مرکزي عصبي سیستم د موږ تاسې بله برخه شوکي نخاع ده. شوکي نخاع وظیفه د مرکزي عصبي سیستم
د دماغ دا هغه ته معلوم پیغامونه له بدن نه راټولوي او دماغ ته رسوي او له دماغ نه بیرته بیا بدن ته رسوي. دغه د مرکزي عصبي سیستم دندې دي. اوس راځو د خودکار عصبي سیستم په اړه تاسو ته معلومات درکړم. خودکار عصبي سیستم څه ډول دی؟ ځینې داسې ډېر وخت داسې کېږي چې مثلا بهر تاسې ځئ، فکر مو موټر ته نه وي خو د موټر سره نږدې کېږي یارې خیز واچوئ که نه، یا مثلا یو مخې ته مو یو څوک ناست دی، سترګو ته مو یو شی در نږدې کوي، سترګه مو یارې ورپېږي، صحیح ده. او یا مثلا لاس مو په یو ګرم شی باندې ږدئ، هغه ډېر ګرم وي، لاس زر تېرېسته کوئ. یا همدارنګه اوبه چې څښئ چې ډېرې یخې او یا د خوراک چې کوئ مړۍ راخلئ ډېره ګرمه وي، مړۍ خولې ته یې چې اچوئ، خوله مو پرې سوځي، زر د هغه مړۍ مو له خولې نه کته اچوئ. دغه غیر ارادي خودکار عصبي سیستم ده. خودکار عصبي سیستم ده. خودکار عصبي سیستم چیرته موجودیت لري؟ هغه هم په شوکي نخاع کې ده، صحیح ده. په د ملا تیر په شان ځای کې شوکي نخاع دوه برخې لري چې یوه برخه مرکزي عصبي سیستم سره ارتباط لري، بله برخه د خودکار عصبي سیستم په اړه، صحیح ده. غلطوئ خو یې نه که نه. خودکار عصبي سیستم کوم عصبي سیستم ده؟ هغه عصبي سیستم ده چې موږ تاسې هغه فعالیتونه بهرني فعالیتونه چې موږ تاسې فکر نه یي یو دمي ترسره کوو، هغه خودکار عصبي سیستم ده. ډېر ښه، دا خودکار عصبي سیستم څه که نه. وروسته موږ تاسې بیا محیطي عصبي سیستم لرو. څه شی؟ محیطي. ډېر ښه. محیطي څه ته وایي؟ محیطي هغه عصبي سیستم ده چې موږ تاسې په بدن په ټولو برخو کې موجودیت لري. موږ تاسې هره برخه کې د بدن په هره وړه سطحه کې داسې عصبي حجرات دي چې پیغامونه د بدن نه راټولوي، د بدن له هرې برخې نه معلومات راټولوي، لومړی شوکي نخاع ته او وروسته شوکي نخاع بیا دماغ ته رسوي. بیا ورته ځیر شئ. عصبي سیستم درې برخې لري: مرکزي، خودکار، محیطي. مرکزي شوکي نخاع او دماغ ده. خودکار د عصبي سیستم هم په شوکي نخاع کې موجودیت لري. خو بیا محیطي عصبي سیستم بیل ده. محیطي عصبي سیستم ستاسو د بدن په بېلابېلو برخو کې موجودیت لري. ستاسو د بدن په بېلابېلو برخو کې موجودیت لري، صحیح ده. هیڅ مشکل نشته. درې عصبي سیستمونه هم دلته تکمیل کړه. اوس یې بیا له پایله غوږ ورته ونیسئ. موږ تاسې عصبي سیستم درې برخې لري: مرکزي، محیطي، خودکار. مرکزي شوکي نخاع او دماغ، صحیح ده. او بیا دماغ بیا بیرته په درې برخو ویشل شوی. شوکي نخاع یوه برخه یې د عصبي سیستم کې کار کوي، مرکزي عصبي سیستم کې، یو په خودکار عصبي سیستم کې. وروسته بیا محیطي عصبي سیستم لرو چې محیطي عصبي سیستم موږ تاسې په بدن په بېلابېلو برخو کې ویشل سوی ده او له غږ نه پیغامونه راټولوي، او هغه عصبي حجرات دي چې په دغه شکل سره دي، صحیح ده. عصبي حجرات دي. اوس مثلا د ما پوستکی دلته وینئ، زه کله چې دا زور کم دلته عصبي حجرات سته چې کومه برخه د عصبي سیستم مربوط کیږي؟ محیطي، یعنی د بدن په محیط کې په ټولو ځایو کې دي. هغه په محیطي حجرات هغه پیغامونه راټولوي، صحیح ده. مثلا فوتبال کوئ که نه، د توپ تاسې د پښو په واسطه چې توپ وهیه دغه معلومات راټولوي چې باید په کومه ضربه ووهل شي، په کوم هغه دا معلومات د بدن نه راټولوي محیطي سیستم، صحیح ده. او بیا یې د شوکي نخاع په واسطه مغزونو ته یا دماغ ته یې رسوي چې هلته بیا پرې تنظیمات او تحلیلونه پې کېږي او بیا تاسو ته ویل کېږي بیرته د همدغه شوکي نخاع نه او شوکي نخاع نه بیرته بیا دغه حجراتو له طریقې نه تاسو عضلاتو ته پیغام ورکول کېږي چې اوس مثلا
پښه دې په دغه زاویه باندې په دومره فشار باندې توپ ته ضربه ورکړه، توپ ووهه. دغه ټول عصبي سیستم کې دا عصبي سیستم باندې کنټرول کیږي ډېر ښه. صحیح ده. دلته مو هم لیکل شوي دي هغه رشتې چې له دماغ څخه راوځي د بدن ټولو هغه ته خپرېږي، دا محیطي دماغ په نامه یادېږي. صحیح ده. حسي او حرکي رشتو څخه عبارت دي او حسي او حرکي رشتې لري. په اصل کې موږ تاسې مخکې چې لوستلي دي چې دغه حس لرو، 5 ګونې حواس لرو که نه، لمس کول دي، دا مثلا د بویولو حس ده، دغه ټول د احساس چې لرو موږ تاسې د اصل کې عصبي حجرات دي چې دغه معلومات راخلي او بیرته عکس العمل ورښیي. صحیح ده. د نورو داخلي غړو فعالیتونه هم عصبي سیستم په وسیله کنټرول کیږي. داخلي سیستمونه چې بدن کې دي دا مخکې وویل چې د غیر ارادي عضلاتو د کنټرول مسؤول چې مستطیلینو خوا ده هغه دا کار کوي. صحیح ده. نو که چیرې موږ تاسې دغه دماغونه کار ونه کړي، دماغ خپل کار له لاسه ورکړي، موږ تاسې دماغ چې ونه لرو، مازغه ونه لرو، عصبي سیستم ونه لرو، موږ تاسې د دې نور خپل حجرات نسو کنټرولولی، عضلات نسو کنټرولولی. ولې؟ خو اوس دغه عضله چې تا ده دا خو خاص یو بېحسه او بېځانه شی ده. ستاسو د مازغه څه نه وي، د لاسو ته اوس څوک امر ورکوي چې دغه مثلا ته اوس لاس راټول کړه، ګوتې خلاصې کړه، قلم په ګوته کې ونیسه. دغه ټول امرونه یې د مغز یا دماغ نه ورکول کېږي. نو همداسې ځینې داسې کسان چې ټکر کوي یا دماغونه یې ټکان ویني یا ضربه ویني، خپل اصلي نورمال شکل له لاسه ورکوي. او ځینې وخت داسې کېږي چې په ټکرونو کې انسان دماغ له لاسه ورکول انسان د مړینې سبب ته ګرځي. که د مړینې سبب یې ونه ګرځي، اکثره کسان چې ټکر یې کړی ده یو رقم یو غلط رفتار لري، یعنی سم کار نسی کوي، زر پکار کیږي، حوصله نه لري، نو مشکلات ورته پیدا کیږي. د خپلو د دماغونو او د عصبي سیستم د کنټرول د ښه ساتلو لپاره موږ تاسې د تاوان نه رسولو لپاره باید موږ تاسې منظم خوب ولرو، منظم خوراک باید ولرو، د مشروبي الکولي مشروبات او دخانیات څکول څخه ځان وساتو. ډېر موږ تاسې د تلویزیون مخې ته کښېننو، مثلا داسې شی چې ډېر رڼا اچوي لکه تلیفون تاسو ته ډېر تاثیر، تاسو باندې ډېر تاوان لري. او همدارنګه ډېر خوراک او ډېر خوب هم تاثیر پرې لري. له دغو شیانو نه ځان ډېر وساتئ. صحیح ده. له یاده مو ونه وځي. 3 سیستمونه لرو، 3 برخې لرو په عصبي سیستم کې: مرکزي، خودکار، محیطي. عصبي 2 برخې لري، مرکزي 2 برخې لري. صحیح ده. خودکار شوکي نخاع په اړه په شوکي نخاع په واسطه کار کوي، خودکار عصبي سیستم. او محیطي عصبي سیستم حجرات چې دي په ټول بدن کې خپرې دي. د نن ورځې درس هیله ده چې زده کړی مو وي. که څه مشکلات و موږ ته مشکلات او پوښتنې راواستوئ او ارزونه او کورنۍ دنده مو هم له یاده مو ونه وځي. ښه د الله په امان.